زموږ د وجود ټول غړي اوبو ته اړتیا لري. راځئ چې پوه شو ماغزه څنګه پریکړه کوي چې موږ اوبو ته اړتیا لرو او که نه. پښتورګي یې په بدل کې څه عکس العمل ښایي. د حجرو دننه انسان اوبه لري چې ورته انټراسلولر سپیس وایي، او د حجرو نه بهر هم انسان اوبه لري چې ورته اکستراسلولر سپیس وایي. ستاسو د وجود 2 حصې اوبه دننه د حجرو وي، یعنی ستاسو د وجود ډیری اوبه د مغزو، زړه، سږو او پښتورګو په حجرو کې ځای په ځای دي. موږ د انسان پرې شوی مغز درښایو. تاسو د انسان بهر ساحه یا مخ وینئ چې دا پزه او د پزې مربوط سیمې دي. ورپسې د مغز شاتنۍ ساحه ده چې تاسو پکې د ونې په څیر شکل چې سیربیلیوم نومیږي وینئ. ترڅنګ یې برین سټم دی. زموږ تمرکز نن په کوچنۍ برخې یعنی دې ساحې ده. کومه ساحه چې زه یې تاسو ته ښیم ورته هایپوتلاموس وایي. د هایپوتلاموس نه ښکته یوه بله غده ده چې ورته پیوټیټري ګلانډ وایي. او دا دواړه ساختمانونه لکه یو برج په څیر ستاسو د مغزو او هورموني سیستم ترمنځ واقع شوي دي. نو دا دواړه ساختمانونه لکه یو برج په څیر پراته دي. د همدې عمله هایپوتلاموس د پیوټیټري ګلانډ سره هماهنګي کوي چې له امله یې پیوټیټري ګلانډ سیګنالونه لیږدوي. هماهنګ شوو پیامونو ته هوموسټیزس ویل کیږي. تلاموس چې دلته پرته دغه ساحه ده، پکې حجرې دي چې ورته آزموریسپتورس وایي، چې ډیره حساسه عصبي سیاله بلل کیږي. او دا چې په وجود کې څومره الکترولایت او اوبه وي په اصل کې د همدو حجرو اړوند مسله ده. نو داسې فکر وکړئ چې که چیرته مو وجود په کافي اندازه اوبه نه لري، نو دا حجرې راټولیږي چې له امله یو پیام ښکته ساحې یا پیوټیټري ګلانډ ته لیږدول کیږي چې د انټي ډایورټیک هورمون تولید کړي. خو که له حده ډېرې اوبه ولرئ، نو دا حجرې پړسیږي چې بیا هم یادې ساحې ته پیام لیږدوي او ورته وایي چې انټي ډایورټیک هورمون باید کم شي. اوس نو دلته موږ پښتورګي لرو. مخکې مو هم ورباندې خبرې کړي، خو بیا هم یو څو مهم مواردو ته اشاره کوم. دې ساحې ته رینل آرتري وایي چې دنده یې پښتورګي ته د ناپاکې وینې راوړل دي. د پښتورګي دنده ستاسو د وینې پاکول دي، او دا برخه په کوچنیو برخو ویشل کیږي تر څو وینه تر رینل کورټکس یعنی دې بهرنۍ ساحې ته ورسوي. همدلته ډیر جالبه کارونه په پښتورګي کې ترسره کیږي، ځکه دننه یې کوچني ساختمانونه دي. دا ساختمانونه چې موږ لیدلی شو ورته نفرانس ویل کیږي. دوی وینه پاکوي او په دې تاسو پوهیږئ، او بیرته وینه خپل مزل د بهر په لور کوي، اما دا ځل د آرټریل سیستم په ځای د وینس سیستم نه بهر کیږي. دا سیستم شاته پروت دی. دلته د وینې پاتې شونې بیا دلته منځنۍ ساحې ته ځي چې ورته رینل میډولا ویل کیږي، او خپله رینل میډولا بیا له رینل پیرامیډز نه جوړ شوي. دا تورې ساحې همدا جوړښتونه ښایم. رینل پیرامیډز کې بیا کوچني تیوبونه دي چې اضافي مواد پکې لویږي او په دې شکل ښکته د میتیازو پیپ ته ځي. په یو شي باید پوه شئ چې د پښتورګي انساج په طبیعي شکل سره نمکین دي. پکې سوډیم او کلوراید موندل کیږي او د همدې لپاره اوبه ځان ته جذب کولی شي. نو که چیرته تاسو له حده ډېرې اوبه واخلئ، پښتورګي مو مالګه جمع کوونکو تیوبونو کې اچوي، او د همدې عمله اوبه رینل پیرامیډ ته ورځي چې له امله یې تاسو بیا تشې میتیازې کوئ. او که چیرې تاسو په کافي اندازه اوبه ونه څښئ، همدا مالګه د پښتورګو انساجو ته ځي چې له امله یې ورسره اوبه هم راپورته کیږي او له هغې لارې یوه ساحه پیدا کوي چې په وجود کې خپرې شي. نو ټوله د اوبو پروسه د پښتورګو دلته ترسره کیږي.